د اونۍ اخیره ورځ د پنجشنبې رخصتي اوس د ښوونځیو د زده کوونکو یو دود ګرځېدلی دی. په کندهار کې 80% د لوړو صنفونو زده کوونکي د ذهني ارامتیا په موخه د پنجشنبې په ورځ د ښوونځیو پر ځای میلې ته ځي. زده کوونکي د دې ستونزې اصلي لامل په ښوونځیو کې د درسي چاپریال نشتون، د ښوونکو غیر حاضري او د ښوونځیو د امیرینو نه پاملرنه بولي. سیالي ته ورته چې زه نو هم حتما باید په یو ځینې میلو کې برخه واخلم، نو بیا په پټه یا په ښکاره ډول باندې چې نه فامیل خبرې، نه ښوونځي په خبرې، نه استادان په خبرې، دې ځي په غیر مستقیم ډول په ځینې تفریحګاو کې دغه کې اشتراک کوي. په جري مکاتبو کې موږ که څه هم میدانونه لرو، خو هغه میدانونه شاګردانو ته په واک کې نه ورکول کېږي. که څه هم شاګردان د تفریح په وخت کې چیرې میدان ته ولاړ سي، بیا هم د انضباطانو لخوا یا ادارې لخوا څخه یو نفر استول کېږي چې د میدان څخه تاسې باید ګټه پورته نه کړي. نو په دا ځینې لاملونه شته چې شاګردان ظلم کوي. نو په دې خاطر باندې د پنجشنبې رخصتیانې یا د جمعې په شپې کې رخصتیانې شاګردان کوي، دا ډېری د دغه څخه رامنځته کېږي. او داسې شاګردان چې د جمعې په شپه دوی نه راځي، دوی بیا ځي معنا میلو ته ځي یا دغه ته ځي، ډېر خسته وي. که چیرې اوس په مکتب کې داسې شاګردانو ته داسې پروګرامونه په کار واچول سي چې دوی د نورو میلو څخه راوګرځول سي، یا رسټورانټو ته جوړ سي، یا داسې د بازیو په کار ته واچول سي چې هغه دوی د لیک خپله د معنا هغه ارمانونه پوره کړي، معنا دوی خسته نه وي، دوی معنا دښته ځان ښه کړي. یو شمېر ښوونکي پر خپل سر د رخصتیو پړه تر ډېره پر والدینو ور اړوي چې د خپلو اولادونو څارنه نه کوي. دوی وایي د دا ډول رخصتیو له امله ډېری زده کوونکي په ازموینو کې د ګډون څخه پاتېږي. والدین چې هغه خپل اولاد بسته په لاس ورکړي، اولاد دې یا زوی دې مکتب ته رخصت کړي د کور څخه، دوی نور سر نه به ګرځي چې آیا د زما زوی و مکتب ته ځي، زما زوی مثال عینومین ته ځي، بابا صاحب میلې ته انډولان سره ځي، چیرې نه ځي. دوی باید په هفته کې خامخا، په هفته کې نه په میاشت کې خامخا باید یو وارې مکتب ته راشي، خپل د زوی حاضري او غیر حاضري وګوري. دا یوازینی هغه علت چې مور او پلار چې کله دی رخصت کې په هغه پسې سر نه ګرځي چې ور د زما زوی سبقه ته ځي او که نه ځي. دغه یوازینی علت د والدینو هم دغه دی چې دوی سبقه ته واسي او سر نفسي ګرځي. که څه هم د پوهنې مسؤلین یا د ستونزه مني، خو زیاتوي چې تر پخوا یې مخه ډېره نیول سوې ده. د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون په دې برخه کې د والدینو همکاري اړینه بولي. د په خبره که څه هم په دې وروستیو کې د ښوونځیو په نظم کې تغیرات راغلي، خو پر خپل سر د زده کوونکو د رخصتیو په برخه کې د والدین همکاري وکړي او اولادونه دې په منظم ډول وڅاري. ریاست معارف په استازیتوب د ټول ټیم د رهبرۍ د ټیم په نمایندګي باندې زه ولس ته دا ډاډ ورکوم چې موږ لاس په کار سوي یو، زموږ د نظارت اعضاوي تاسو کولی سئ یو څه نور هم د ځینو مکاتبو احوال واخلئ. پخوا به بیخي د رخصت رقم رنګ بیا اخیستی و مکاتبو، ولې اوس تاسو کتلی سئ چې مکتب سته په عادي حالت، نورمال حالت باندې شروع دی، خو متاسفانه بیا هم شاګردان غیر حاضري کوي. موږ به د دې مخه نیسو. بل خوا یو شمېر شاریان وایي د ستونزې د حل لپاره دي د ښوونځیو مسؤلین ټینګار زیات کړي او د زده کوونکو لپاره دي درسي چاپریال برابر سي. په کندهار کې د بانډار لپاره د جمعې شپه تاریخي مخینه لري، خو د ښوونځیو زده کوونکي د ورځې له سره په میلو پیلوي.